جنتیان چې کله جنت ته داخل شي الله به ورته قسم قسم نعمتونه ورکي. د هر جنتی په کور کې به څلور ولي به څلور، یو د شاتو او یو د سوچو پیو آلو او یو د خوږو اعلی مزیدار یخ اوبو او یو د شرابو. او د جنت شراب دا به نه نشه پیدا کوي نه به سردردی پیدا کوي، ابه داسې مشروبي لکه د لذت لپاره خلک چې د انګورو د اوبس کې جوس کې. او خدای کم از کم د یو جنتی به دوو یا ښځې خدای به طاقت ورکړي جنتی له، او بیبیانې به یې څونه خشتی. حدیث پاک کی راضی رسول اللہ مبارک فرمائی وی خوبصورت انتہا بئی دا سے خشتہ بئی چی دی پنلی کے دن نکم مغز دی دا بار نبخکاری او چوبس کی نابے پدے گرگڑو کی بار نخکاری شفاف بئی لکه بعضی د تسبو دانے مزیداری وی نو تسبو آغا تار پکی دا بار نمخکاری. خوراک بسنگئی دی با پکت کے ملاستی او چه کم شی تیزلو شی اگا خوراک بولا دی خلیل راکوشی. انزل پکی نشتا چه دا خیرن دی یا سپری پیشوی دی انزل غواری تا دی ضرورت پکی نشتا. سخاوالی پکی نشتا چه دا گنی سخا میوه دا چه کما میوه رو شو کئی فورن بدا آغی پده بلا میوه زرگونش. جامی بسنگئی دا انارو دا بوٹو پشان بوٹی بئی سبا دا اناروی دنو پکی دانی وی او سبا دا جامو بوٹی دا جامو شکل بیدانار ہوئی چی دے اغانار رامات کی او ماتی کی جوڑا بتے در ایخم و روزی وا بیچائی. جنت کے لوگ نشتا تند نشتا بیا دا او بخلق ولیس کی دا روڑے ولی خوری دا با دا خوند پارا لگا بائی سڑی موڑی او بیام خوراک خوری او تند دینی او سوک شربت ور کی تگینی او دا خوند پارا اس کی او جامع بم خیرنیگی نا لکه اوسم بعض خلکو جامع خیرنه نی خاصه د خوند پاره جامع چي د خدو تنګوري چې ودونه سو جوړي جامع جوړي چې د پردي کلی کې وادیش په گو جوړي دی جوړي نو خیرنی گنا وې دا یوم د امید او دا یوم د میلمنو دا او دا یوم د خپیرته دا او دا بل د خپیتنګ دا ټول مال خدو خوړه خپکهږي د سړي خپل وادي یو جوړه دال نه جوړه کی او دا خدای بچه تا پردی قام کے وادیم بل اسپیندل لس جوڑے جوڑے ما تا پوسو کا میدا والے نما یو ماشو ملو سو جوڑے میں بچی آدم را جوڑے سکے یو کافی دا کنا ما تاوی بابا دا یو چی واغوندم نوی سار لبیا دا ناغوندم خلق گوی چی دا خوی پرونا چولے میں تلا یو لیش دے پا دے پیگی دا خدو دا یو عدد تے او جا چی روڑے ورتکی دی ناغا قیمتی جوڑا بھئی او رج پلمن کیا پلو پٹکی واچے پیو شرمئی زمارونو نو دامن دے پوری وی چی جامی خیرنی کی نا خلق کیا چاہی ولی چاہی دیر پارا چی چودرے کا خلق میں دا دوے ما جوڑا ہوئی دا درے ما می ہوئی نی لکا دا خضو عادت تے نو جانت کے بم جامی خیرنی کی نا دا خوند پارا بے خلق چاہی. حضور پاک نا صحابہ و ازل تپوسو کو جنت دنیا پا دے ولو کے خودن نا خطا می او کانیم پکی تا جنت پا ولو کے خطا کانشتا وی او خطا بے مشک و زعفرانی او کانی بے زمرد ہیرے لال جواہراتی دا با دا جنت پا ولو کے دن نئی وی دولا پکشتا وی او دولم پکشتا خواغا دولا آغا خور بے زعفرانی نور پکی نشتا ورنا بئی جنت کے نور نشتا او شپا پکی نشتا ہمیشہ بروزی غم پکی نشتا تکلیف نشتا یو بل سر بغض حسد نشتا ټول بداسی لکه د انسان یوڑو او چې سپکی غواړي ملاویگی ولهم فیها ما تشتهی انفسهم ولکم فیها ما تدعون سغواړي وړکه د ستیریږي هغه به ملاویگی. نو زمونږ طالبان خصوصا د افغانستان بعض ملک علاقو او زمونږ د پاکستان د بعض قبائلی علاقو طالبان عقید نسوارو بلد دی وی جنت کے بنسوار ملاوی کی کنا برغی پکشتر نسوارو دا ٹکولو پر یا اگا ٹکیدو والا سٹکی والا مشین یو دل اخبار لکلیو 400 کے دروازی 15 من نسوار خرچے گی ما دا چا اگا اخبار دا تنز ناو خواو وی تاسو کلی گی 15 من خرچے گی میں بنوالو نم تپوسو کا اگی پکی لاچیو بادام اچھے
لاچی او بادام په سوټو او شرمول نسوار په سوټه ده. ما نه طالبان تپوس کوي او ته اکثر هم خپکیږي ما تاسو کې هم بازي بای نسوار خشه نه دی. نو طالبانو یې دم د سره نشته د نسوارو چې راته وخی چې مونږ په خدای د نسوارو نه واړی. مې ما سره داسې دم دی چې هغه دم د استعمال کس بیا به نسوار نه کوي. بیا څه شی دی؟ مې د چرګې سوټي ته ګوره که نه دغه شی دی. خولې نه چې وتو کې دغه شی ته جوړ شو. دغه سوټه د سړي په خوله کې پرتی. خدای هم د نسوارو نه واړوه که څوک یې کوي. په دې ژبه مونږ څوک یادو؟ جواب را الله. درود شریف د چا پې وایو؟ رسول الله مبارک. او د قرآن تلاوت پې کوو که نه کوو؟ نو دې کې ګنده چې دی غټ دلیل دی. اسراف کې پیسې دې لګي. غاښونه حضور پاک وی مسواک مګه چې غاښ دې صفی خوله دې صفی. نو ته په نسوارو ګنده کې او بیا بوی هم د خولې نه ځي. اوس شکر دې مخکې رواج ډېر و اوس څه ګزاره کړې ده. سوشل سیزونه رالل که نه دې سره دغه شو. غټ غټ ډبي به جومات مخې ته به لاول ډبې راویسته نو د سپلای کې به ومنډه د جومات به ما د یو سړي دا نسوار څنګه دي مې دا خو ستا د دلیل نه پته ولګېده ستا نه پته ولګېده چې ښه شی نه دي. بیا څنګه مې دا یې سپلای کې ولې ومنډل خو جومات ته د وړو نو که نه نو ښه شی نه شو که زما وروڼو. نو طالبانو یې نسوار به پکې که نه ځکه لکه چې څه تېرېږي جنت کې میلاویږي نه. جنت کې به ګندګي نه قڼه شته نه سترګو چخه شته نه لاړه شته او نه پکې دا ګنده څیزونه شته. ښه زړه کې به د دې سوال نه راځي. ستا زړه کې بعضې څیزونه به تېرېږي نه لکه د یو سړي پلار په دوزخ کې د کافر دی دا زړه کې به دا نه راځي چې دله سپارش وکړي. حضرت ابراهیم علیه السلام پلار دی آزر دی به فرشتې جهنم ته روان کی. ابراهیم علیه السلام به الله ته سوال وکړي الله تا خو ما ته ویلو چې زه به دې نه رسوا کوم او دا خو د ما غټه رسوایي ده چې د ما پلار دوزخ ته غورځېږي. ایو خزي من خزي ابي وی الله به درته وي سر پورته کا سر به پورته کی وی اوس سر ښکته کا نو هغه پلار به خدای پاک د ده د یو څښا حیوان په شکل بدل کی او په ګندګۍ کې لړلې به دی به ترې نفرت وکړي ابراهیم علیه السلام وروسته به شي فرشتې به یې د خپو نه ونیسي او په دوزخ کې به یې وغورځوي. دونه نفرت به الله د ابراهیم علیه السلام د آزر نه د پلار نه پیدا کړي چې دی به بیا سوال نه کوي چې خدای جنت ته یې بوځه. نو بعضې څیزونه به د انسان په زړه کې نه تېرېږي لکه د بچي پیدایش چې زما زوی دې وشي دا به د چا په زړه کې نه راځي. پردی ښځې ته کتل پردی ښځې ته نظر کول دا به جنت کې نه راځي. نورونو جنت کې به خدای دې مسلمانانو له او نیکانو له بالخصوص د داسې نعمتونه ورکي ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نه غوږ اورېدلي نه په سترګو لیدلې کېږي او نه چا زړه کې تېرېږي. خدای دې زمونږ او ستاسو نصیب. دا جنتیان به خدای پاک یو ځای کې راغونډ کړي. الله به دې تپوس وکړي جنتیانو څنګه یې خوشحاله یې که نه او الله خوشحاله وي. زړه کې ارمان ارزو شته نه الله خو چې څه غواړو میلاویږي. او ګورې د جنت ژوند د دې نه اندازه ولګوئ چې جنتي به هر وخت د الله میلمه نو د کور ډوډۍ بل شانتي او د میلمستیا بل شانتي. نزلا من غفور الرحیم. او میلمستیا بیا د چا؟ د الله. نو چې همیشه میلمه او د الله میلمه نو خوراک به څنګه؟ 2 نمبر مسالې جنت کې نشته ښه او نه پکې دا پایو ګډونو اوبو والا پیشتا صفا سیزونه به 1 نمبر د الله میلمه به. جنتیانو پړم سارمان شته نه الله خو چې څه تېرېږي میلاویږي وی نه یو خوشحالي پاته دی به سوچ کې چې بسي. نو رب العالمین به ورته وي چې خدای خو ګوره نو دی به څوک د نور په ممبري او څوک د زمرد او د قسم قسم جواهراتو په کرسو بناستی نو دی به وګوري نو الله به وویني الله به خپل دیدار وکړي. وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة الى ربها ناظرة. خوشحاله به الله ته کتونکي. وی یو روایت کې 1000 کاله دی بلکې او یا زره چې او یا زره کاله په جنت کې چا خوشحالي تېره کړي د الله په دیدار کې به دونه خوند دي چې د الله د 1 سکنډ د دیدار د وجې نه ورته خوشحاله یېرې شي. الله دې زموږ نصیب. بیا به الله راجمه کې څه موده پس بیا به جنتیانو
پړم سارمان شته کنه نه الله بس غستا دیدار پاتې و امراته شکر دې ملاویږي نه ګور یو خوشحالي بلشته الله غبسي وی خق وکې ده نو الله به ورته په خپل شان لایقه د قرآن شریف تلاوت شروع هغې کې به دونه خوندي چې ردې نه مخکې څونه خوشحالي په جنت کې تېره کړې ده یېره به شي ته دونه خوند به او چې کور ته راځي د الله د اواز هغه ګونج به په دې غوږونو کې پروت دی او دا به تمنی چې خدایا دې خدا خوند به بیا کله ملاویږي نورونو قرآن شریف خو زمونږ د حضور پاک په امت دپاره نازل دی د آدم علیه السلام او د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام د امت دپاره خو نه دی او نور کتابونه لیکن تلاوت به الله پاک ټولو کوي ګوره هم به آدم علیه السلام او موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام هم د هغې امتیان به اوري نو که قرآن شریف کې خوند نو د یو نعمت په حیثیت به الله په خپل ذات پاک لایقه شان سره په جنتیانو ولې تلاوت کو تلاوت د قرآن شریف حق دی رونو خامخا کوي بعضې ملګري به وایي ما له قرآن شریف نه راځي په ناظره نو سوره اخلاص خو ستاسو له ټولو یاد دی که نه پېژنئ سوره اخلاص قل هو چې تاسو ورته وایئ مانځه کې لولئ دا لولئ درې ځله چې چا ولوستله رب العالمین د قرآن شریف د پوره ختم ثواب ورکوي لس کرته چې چا ولوسته الله وله جنت کې محل جوړوي لولئ به که نه انشاءالله دا خامخا چې کوم ځای قرآن شریف لوستلی کېږي هغې ځای کې برکت وي په هغه خلکو د الله مخصوص رحمتونه نازلېږي